الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدق من سمع من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانو عزیزانو، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دین وته الله رب العزت ورکړو، نو په سن 1 هجری کې الله رب العزت نه سوال کو مدد وغوښتو. ورغه دوستانو عزیزانو، د اذان ابتدا څنګه شوې ده؟ 1 هجری کې مدینه طیبه کې چې کله مز جمع سره ادا کول شروع شو او دا ضرورت محسوس شو چې اوس منځونه شروع شو، د جمع وخت قریب دی، نږدې دی. اوس چې جمع ادا کېږي د جمع دپاره به څنګه چل کوو؟ یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین سره مشوره وکړه، او صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په هغه باندې سلور رای ورکړه. یعنی صحابه کرام په سلور ډلو باندې تقسیم شو. یوې ډلې دا وی دا الله رسوله چې کله د موس ټیم شي نو جنډه به اوچتو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته غږونه کو. دویمې ډلې ورته د الله رسوله چې کله د موس ټیم کېږي اوچت ځای باندې به اور بلو. دویمه ډله د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین وفرمایل د الله رسوله وخکر بغدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې نه
کر غږول د یهودیانو طریقه ده. بیا ورته وی څلورمه ډله چې کومه راغلې وه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسوله ناقوس وغږو. ناقوس وایي یو باجې ته، او که د فیروز اللغات په ترتیب سره وګورې نو هغه د ټلۍ ته وایي. روایاتو کې راځي چې ځینې کسان ورته وایي چې نه نغاره به غږو. څه به غږو؟ نغاره به غږو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم هر یو صحابي ته هر یو ډلې ته دا ووایي چې دې کې غیر مسلمو سره مشابهت راځي. ټول صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ډېر فکرمند شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم لاړو، مجلس برخاست شو. اوس شپه ده ټول صحابه کرام لاړل، ویده شو په خپلو کورونو کې. د الله رسول صلی الله علیه وسلم خوب ویني. اوس په دې ټولو صحابهو کې یو صحابي ډېر زیات فکرمند و چې دا هغه نوم عبدالله بن زید بن عبد ربه رضی الله عنه. عبدالله بن زید بن عبد ربه هغه خوب ګوري. په هغه خوب کې یو اواز کوونکی اواز کوي الله اکبر الله اکبر. د اذان چل ورته ښایي، بیا ورته د اقامت چل ښایي. تر دې پورې چې دا صحابي راځي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې راغی، ورته د الله رسوله ما خو بیګا یو خوب لیدلی دی چې ستاسو به خوښېږي او که نه، او داسې کلمات مې پکې لیدلي دي او اورېدلي دي چې یو اواز راته راځي چې هغې کې ما ته د اذان چل ښایي، بیا راته د اقامت چل ښایي. دا صحابي انصاري صحابي دی. نبی علیه الصلاة والسلام دا خوب ډېر خوښ شو او ورته وکړل چې بلکل رښتینی خوب دې لیدلی دی. همدغه رنګې خوب روایاتو کې راځي چې اووه اتو صحابه نورو هم کتلی و. چې څنګه خوب بیان کوم اکه خوب و چې څنګه خوب عبدالله بن زید بن عبد ربه چې کوم خوب لیدلو مکه شان خوب بیان من وعنا غیبان. الله رب العزت دیت د اذان تعلیم د وحی په ذریعه سره ورکو. بیا دغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن زید بن عبد ربه ته ووی چې تا کوم په خوب کې د اذان کلمات اوریدلی دي او زده کړي دي، دا کلمات بلال حبشي رضی الله عنه ته وخایه. چاته؟ بلال حبشي رضی الله عنه ته وخایه. بلال حبشي رضی الله عنه ته هغه اذان کلمات اخودل. د بلال رضی الله عنه اواز ډیر تیز و چې دی به په مدینې طیبې کې اوچت ځای ته ورسېده. که دی به په اوچت ځای باندې ودرېده، د ده اواز به ډېر لرې پورې الله رب العزت رسول. په هغه وخت کې خو سپیکر یې نه دی، معمولي اوچت ځای باندې به ودرېده او اذان به یې کولو او هغه اذان اواز به الله رب العزت ډېر لرې ځای پورې رسول. او د هر مزد ابتدا د پاره به دغه رنګ اذان ورکولو.
ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو روایت په ابو داود شریف کې منقول دی چې د اسلام لومبه مؤذن چې دی هغه حضرت بلال رضی الله عنه دی. بیا دغه رنګه قرآن مجید کې د اذان اهمیت الله رب العزت بیان وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ چې کله تاسو مونږ د پاره خلق راغواړئ نو بیا غیبا کېل کود دا نشانه به نه جوړوي د دې حرکتونه به ځان باندې کوي چې کله هم اذان باندې خلق مس طرف ته راغواړئ نو دې اذان پسې ټوکې ټکالې مه کوئ خپل کېل کود کې په خپل لهو لعب کې په دې څیزونو کې مه لګئ او تا چې راغواړي د رب العالمین عبادت طرف ته دې راغواړي او د ټولو نه بهترین دعوت د رب العالمین په دربار کې الله رب العزت طرف ته رابلنه ده قرآن کریم کې راځي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله عمل صالحا وقال انني من المسلمين د کوم سړی نه دا خبره بهتره کېدی شي چې الله رب العزت بندگان د الله رب العزت طرف ته راغواړي او خپل هم نیکی کوي او دا وایي چې زه هم د مسلمانانو نه د دې سړي نه بهترینه خبره د چا کېدی او د اذان ورکولو والا په دې فضیلت کې ګوره مکمل شامل دی حدیث رسول کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی قرآن کریم کې راغلی دی وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا فدویم ځای کې راغلی دی یا ایها الذین آمنوا ای ایمانونو اذا نودي للصلاة چې کله تاسو موږ طرف ته راغواړي یوم الجمعه جمعې فرض فاسعوا الى ذکر الله د الله رب العزت یادګیرنه ډیره کوي ذکر د الله رب العزت ذکر او یادګیرنه ډیره کوي وذروا البيع ځان د اغستو د خرڅولو نه د کاروبار په دغه ځان باندې کوي د جمعې اهمیت الله رب العزت په خپل کلام کې په خپل قرآن کې باقاعده د دې په نوم د سورۃ الجمعه د یوم الجمعه د جمعې چې کوم ورځ ده د دې په اهمیت کې الله رب العزت پورا سورۃ نازل کړی دی او الله رب العزت فرمایي ایمان والو چې کله د جمعې پر ورځ موږ د پاره تاسو راغوښتل کېږي د خپل بیع شراء غستل خرڅول دا ستاسو دا ارس پرې دی ستاسو بهتري په دې کې ده چې تاسو د الله رب العزت کور طرف ته لاړ شئ څه طرف ته کور طرف ته لاړ شئ حضرت معاویه رضی الله عنه یو روایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې المؤذنون اطول اعناق یوم القیامه د صحیح مسلم شریف یو روایت دی چې د مؤذنینو سټ به د قیامت پر ورځ د ټولو نه اوچت وي صحابي ته تپوس کوي د الله رسوله ولې به سټ اوچت وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي وی ځکه چې د الله رب العزت دربار ته دی کس ټول خلق راو اوړې پکې نشته جمع پکې نشته سخت پکې نشته لوګه تنده هیڅ څیز باندې پروا نه او چې کله هم ټیم داخليږي دې ته نه ګوري چې په کلی کې هم که په سفر یم که په حضر یم که په هر حال کې هم ځان به اذان ته رارسې او اذان به وې او خلک به د الله رب العزت کور ته راغواړي او په اذان کې څه کلمات دي حي على الصلاه کامیابی موږ طرف ته راځي موږ کی کامیابی حي على الفلاح موږ کی کامیابی طرف ته راځي او چې کله هم انسان دې خبره ته سوچو چې رب العالمین زه پیدا کړی د کامیابی طرف ته یم
چې ما خپل عبادت لپاره راغواړي، نو ما ته پکې आवाज هم دا کوي چې موږ طرف تراشه او کامیابی طرف تراشه. ما ته خو د دنیا په یو څو پیسو کې، د جایداد په یو څو ټوکرو کې، یو څو پلاټونو په یو څو کورونو کې خپل کامیابی وګورو، او رب العالمین تا ته ابد الآباد چې کومه زندگی خستګۍ هم دغه د لاسه د تخستګۍ درته ورمای چې ستا ژوند چې په سیس باندې خسته کیږي. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. چې عمل صالح کې د عمل صالح ابتدا د کم ځای نه کیږي، د رب العالمین د عبادت او د اطاعت. او د رب العالمین اطاعت چې تکې د هغه لومبه اصول او بنیادی سیز اذان دی چې د الله رب العزت کور ته مدیر غواړي. اوس د اذان مسله ووري، فقهي مسله چې دا څومره ضروری دی. وکچره بانګ ویل کیږي، د بانګ به جواب ورکړي چې سم نظر دي څنګه مؤذن وي هم دغه رنګي جواب ورکوا، د بانګ برابر اجر درته ملایي. وکړه وخت نه مخکې د بانګ ورکو، د وخت نه مخکې د بانګ ورکو او بیا وخت داخل شو، بیا پتا باندې واجب دي چې ته بیا غبان وای دوباره. او کو دی ونه وی امام مخ کې شو، امام ته پتا نشته امام مخ کې شو، خلق ورپسې موږ کو د امام او د خلق ټول منځونه مکروه شو، د ټول منځونه مکروه شو. دا دومره ضروري دي. دلته چې سار را پاسې په دې کې خیال وکړي په دې وړي کې یا په دې ډېر وړي کې د لنډې شپې وي، نیو د خاص کر د کلو په لړ زیات وي، نیو په یو ټیم بانګ وي، بل په بل ټیم بانګ وي، بل په بل ټیم بانګ وي. د دې سیس پابندي نه کوي چې د ټول په یو ټیم بانګ وي چې څنګه د رب العالمین د طرفه حکم دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله هم مؤذن آوازان کوي وی د هغه ځای نه شیطان ډېره تیزه تېښته کوي، ډېره تیزه تېښته کوي. اوس به زه تاسو له یو لنډ مثال درکړم. اکثر چې دا بانګ ویلې کېږي خیال به مه کړئ چې وي د سپي غاپي. څه چل کېږي؟ سپي غاپي. اوس به تاسو وایئ چې دا سپي ولې غاپي؟ دا شیاطین چې تېښته کوي دا د الله رب العزت ټول مخلوقات انسانانو نه علاوه ټول مخلوقات ویني. دی چې تېښته کوي د اذان د وجې، د شیطانان چې کله تېښته کوي د سپي ورپسې غاپي. یو بل حدیث شریف کې راځي، مسند احمد کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله اقامت کیږي، اقامت وی د اقامت د आवाज نه شیطان تختی لري ته تختی، او د شیطان د لري هو تختی چې کله صفونه جوړ شي، صفونو کې فاصله او خلاف پاتې کنه. اکثر د आवाज کوم کوي چې صفونه برابر کوي، صفونو کې خالی ځای مخ پرېږدي. او دا ګرنګ چې د حرمین شریفین ته لاړ شي، عرب ملکونه ته لاړ شي، आवाज بکې موږ دا سنت لازم دي، دا سنت دی د هر امام لپاره چې سووا صفوفکم فإن تسویة الصف من اقامة الصلاة، چې صفونه برابر کړي. د موږ د قائمولو لپاره دا بنیادی چیز دی. موږونه به الله نیغوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله ستاسو صفونه نیغ وي ستاسو زړونه به الله رب العزت نیغ ساتي، که ستاسو صفونه کاږي الله رب العزت به ستاسو زړونه کاږه ساتي. او کچر تاسو په خپل پمینس کې فاصله ساتئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اذان او د اقامت د وجه خدای شیطان الله رب العزت لري کې، او که پمینس کې پکې فاصله ساتئ، ځای پکې خالی ساتئ، شیطان راشه خپل سره خوا کې ودرېږي. څوکي خوا کې سره ودرېږي، په اړه کې د وسوسې اچي، خیالات دلا اچي، خبرې د تدر یادای، حساب کتاب د تدر یادای چې کوم د رب العالمین د عبادت
اهم فریضه ده، هغه اهم فریضه ده ټوله ګډه وډه ته به د کور نه راغلی د عبادت په نیت باندې، ته به د کور نه راغلی د رب العالمین د رضا کولو په نیت باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه یو روایت منقول دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، کله خلکو ته دا معلومه شي چې په اذان ویلو کې او په لومبي صف په ودرېدو کې الله رب العزت انسان ته څومره اجر لیکلی دی، انسان به د خوشحالۍ نه بېهوشه شي. یو بل روایت کې راځي، صحیح بخاری یو روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، کله خلکو ته د دې د اجر باره کې پته ولګي، وی خلکو په یو بل سره خسنی اچي او په مخ کې صف کې به ودرېږي، دلته کې به زه چغې وم هلکه مخکې صف ته راځئ، مخکې صف ته راځئ. نن د جمعې ورځ ده وبه ګورئ، دا ټول جومات به ډک وي دې طرف ته، دروازې طرف ته، او دې طرف ته به ټول خالي وي. وجه څه وجه ده؟ هر یو کس وایي چې زه بس دعا کوم یا دعا ته هم نه ایسارېږم، سنت کوم یا سنت. خاص کر دکانداران پکې څه چل کوي، یاره د وخت جمع ده، راشه وخته مونځ وکړه، سنت مونت سره به بیا ګورو، وی الله غفور رحیم دی سنت بخي، او لا دوا ته هم نه ایسارېږي چې بس تېښته کوي منډه کوي. ما تاسو ته مخکې ویلي دي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله هم یو انسان عبادت وکړي د رب العالمین، دې چې لاس اوچت کړي رب العالمین وایي چې دې ما ته محتاج دی، که دې د رب العالمین په دربار کې دې لاس اوچت نه کړي، نو الله فرمایي چې د دې سړي ما ته حاجت نشته. چې کله دې په مشکل کې، مصیبت کې، آفت کې راګیر شي او بیا الله رب العزت آواز کوي، فرشتو ته الله رب العزت وایي دا آواز ناشنا دی، د اسمان دروازې بندې کړه، اسمان دروازې بندې. دوستانو عزیزانو چې موږ په فرحت کې یو، په خوشحالۍ کې یو، په سرور کې یو، رب العالمین نه یادو، ضرورت مراشي رب العالمین یادو. موږ همیشه د رب العالمین سره که دوستیم ساتو، د ضرورت مطابق ساتو. هغه بې نیازه ذات دی، زما ستا د عبادت، زما ستا د دعا، زما ستا د دین د خدمت د دې محتاج نه دی. الله الصمد بے نیاز د هر چیز نه بے نیاز دی. خیر موضوع میں بدلے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دی، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ یہ روایت تے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دی کہ بے شک اللہ رب العزت بندگانوں کی پسندیدہ خوخ بندگان آغا دی کہ اللہ رب العزت عبادت کئی پدا سی طریقے سره چې څنګه مرغی عبادت کوي. تاسو به وایئ چې مرغی څنګه عبادت کوي؟ د رب العالمین ثنا بیانوي. یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی د ټولو نه خوش نصیب انسان هغه دی په دنیا کې چې دا سورې، اونې، سپوږمۍ، ستارې د ده د اواز منتظر وي، د ده د اواز انتظار کوي. تاسو وایئ چې یار دا کم داسې اوچته هستی راغلې ده چې سورې م انتظار کوي، سپوږمۍ م انتظار کوي، اونې م انتظار کوي، د الله رب العزت ټول مخلوقات انتظار کوي. پتا داشته دا چا आवाज دی؟ دا مؤذن आवाज دی. چې کله مؤذن आवाज وکي د دې आवाज ته د الله رب العزت هر مخلوق په انتظار ناس وي. پس باندې ناس وي، انتظار ناس وي. ما تا صرف د روزه کې د ماښام په اذان د پر په انتظار ناس وي. ګوره خپګي ګوبنا دین علاوه ګوره موږ انتظار نه کوو چې چاته وای د موږ ټیم دی نه داسې بکی دی مړه لا خو پاو سات ته دا ډېر شي ټیم دی بیا وته راځه موږ ته مړه دا خو لا لسمنټ دی بیا وته وای راځه چیزو مړه 15 منټ دی زه خو یو منټ لګي یو مو اسه ما وداشته کنه او داس کوم شته
چې بیا وته لږ ټیم پوره شو مړه قاری شه باسي موږ د مسکې موږ رکعات وړاندې کول تر دې پورې چې هغه مستی وشي چې مستی وشي نو راشي نو شاته ودرېږي نو ځان له یوازې کوي ګوره خبره یاد ساتئ داسې کسانو ته د ګوره د جمع ثواب نه ملاویږي داسې کسانو ته د جمع ثواب نه ملاویږي چې څوک په موس کې سوستیا کوي شیطان سره چې یو کس ملاو شو یو واقعیا د یو بزرګ ته تپوس کوي د شیطان په مخ کې خلکو تخکارېدو ورته وایي زه ستا په شان علامه جوړېدل غواړم شیطان خو ډېر مغرور شو چې او دا څوک دی چې زه ما په شان دیم جوړېدل غواړي ورته وایي ګپ را سره مه لګو نه رښتیا درته یم ستا غوندې جوړېدل غواړم ورته یې ښځه ټیک ته ویم ده خو ځان سره یې راز ساته وی ډومبې کار دا کوه چې په ناحقه خبره په حقه خبره په هر ځای کې په هره خبره قسم خورم والله داسې والله داسې والله داسې والله داسې ما تا دوره خبرې نه کوو دوره بسکټ چای سره نه خورو چې څومره قسمونه خورو درځ وی دویم په موس کې سستیا کوه چې بانګ واورې اورېږه ځم صبر وکړه ځم بیا به زما ملګری شي چې کله دې دا قسمونه خوړل ډېر شروع کړل او یو دې په موس کې سستیا شروع کړه بس بیا به زما ملګری ابوذر ته قسم وخوړه که نن نه بعد مې یا په ناحقه باندې قسم وخوړه یا مې په موس کې سستیا وکړه او دا نصیحت به زه بل تم کړو شیطان خاورې راواغستې او په خپل سر یې مږلې چې هو دا را سره څه چل شو دا خو را سره تا دوکه وکړه یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي مصنف ابن شیبه کې یو روایت راځي چې کله یو انسان وده دی څه دی وده دی خوب کوي آرام کوي ځان ته الارم لګولی دی سهار الارم یې لګولی دی مازدیګر الارم یې لګولی غرمې ته د اوړي کې د غرمې ته خلک زیات وده کېږي او د دا کوشش وي چې یاره زه به جمعې ته ځان رسوم او دی د جمعې نه ایثار شو څه شو ایثار شو پاتې شو چې هو دا خو را باندې ناوخته شو او دی دا کوشش دا کوي صرف ته جمع شوي وي دا کوشش دا وي چې یاره زه دا مونځ جومات ته رسوم وي الله رب العزت ورته د جمع برابر اجر ورکوي څه برابر د جمع برابر اجر اوس دلته کې یو کس دی په ځان پوه نه شو په الارم پوه نه شو انسان دی عجز دی الله رب العزت عذر معاف کوي او دا خو نه دی چې ته په موس کې سستیا شروع کړې بیا وایي چې الله غفور رحیم دی الله غفور رحیم خو دی خو الله قوه قهار او جبار هم دی علیم بذات الصدور هم دی دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت په دنیا کې د ټولو نه اوچت عمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ائمه او مؤذنین ته نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا کړې ده تر دې پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو روایت ده په ابو داود شریف کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې په دنیا کې کم سړی ته د امامت یا د مؤذنۍ منصب ملاو شو رس په قیامت باندې د مشک پټېلو باندې اوچت ناست وي ټول خلک په حساب کتاب کې راګیري ویدای به ورته الله رب العزت په دربار کې بهر یو امام سفارش کوي پروردګارا دراله پن را کړي دراله ستن را کړي دراله دارا کړي دراله یو ګټو برا کړي درا سره دا احسان کړي دراله دا احسان کړي دوستانو عزیزانو دی دنیا کې چې کم احسان وسره کړي دا هغه احسان بدل به تعالی ته ملایي کم ځای ملایيږي هغه سخت رز چې د ازمکه به دومره ګرمه وي د انور به دومره راښکته شوي چې د انسان په پړی کې به ماغزه سم پټ کېږي او دا شفاعت به الله رب العزت په هغه ورځ باندې د دې خلکو نصیب کوي یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې امام ضامن دی او مؤذن امانتدار دی د موز چې کله ته یو ځای کې موز کې د ټولو بندګانو چې کوم عبادت ته هغه په امام باندې ډیپینډ دی امام تقوادار دی امام
هر قسم ګناهونو نه ځان ساتي، هر قسم مشتبه سيزون نه ځان ساتي، دغه رنګې د الله رب العزت نه یره وي، او دغه رنګې چې الله رب العزت ته دی په مسله باندې ولاړ وي، د الله رب العزت یره په زړه کې موجود وي، د الله په جرګه کې ولاړ دی. چا په جرګه کې؟ الله په جرګه کې. ابو داود شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت منقول له راوی حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دي چې امام ضامن دی، د ټولو خلکو د مؤذنو ضامن دی، او مؤذن امانتدار دی، امانت په پس پوره کیږي، په اذان په پوره کیږي. کله دې اذان کوي امانت د پوره، ضمانت په پس پوره کیږي چې امام خود په اخلاص سره د رب العالمین په دربار کې ودرېږي، جمع ور. یو بل روایت کې راځي حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله هم یو انسان 12 کالو پورې د وحده لا شریک د الله رضا د لپاره د اذانونه وکي، وي د شفاعت الله رب العزت یقیني جوړ کړي چې د جنت ته ځي، د شفاعت مخامخا کیږي. حضرت عمر رضی الله عنه یو روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې کله هم د رب العالمین د رضا د لپاره یو کس اذان کوي، وي د دې سړي الله رب العزت په قیامت کې داسې حشر کوي چې د مشک په ټیلو باندې خوشاله ګرځي. الله رب العزت موږ تاسو له دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله رب العزت موږ تاسو مجبور جوړ کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.